الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. كتاب شروع مختصر زاد طالبین پای کې مختصر لنډي احادیث ذکر کېدل، خاص کر جمله اسمیه روانه. رضا الرب الله تعالی او د رب رضا فی رضا الوالد پر رضا د پلار کې ده، وسخط الرب او خفقان او صدر رب فی سخط الوالد خفقان او صدر پلار کې ده. د حدیث مقصد دار الله د انسان نه خوشاليږي چې د ایمان سره انسان نیک اعمال کوي، او نیک اعمالو کې حقوق العباد دا غیم لحاظ ساتي، او خاص کر حقوق العباد کې د مور بلار سره احسان نیکی کول، دا غوی خبره منل او دا غوی نافرمانی نه کول. نو کله چې انسان د مور بلار خبره او خاص کر شریعت موافق هغه منینو په دی باندې الله راضي کیږي د انسان نه، بلار راضي، مور راضي، دا سي الله د انسان ناراضي. او کومور بلار د انسان نه خفي دا سي کارونه کې چې شرعي کارونه دي او بچیان نه کوي، نو رب الله چې هغه په دی باندې ناراضي او خفي د انسان نه. د دې لغوي صرف تحقیق او رضا رضان داخل دا مصدر د سمع يسمعون ده، رضي يرضى، رضي الله عظیم ذکر د قران کې، مظالم ذکر ولن ترضى عنك اليهود ولا يرضى لعباده الكفر، او رضا او رضوانا او رضوانا دا مسائل دي معاملې. رضوان قرآن کې ذکر دي، ورضوان من الله اکبر، لګونه رضا د الله طرفنا تلوي نعمت دي، او دا په مان راځي کېدلو او خوشالیدلو سره راځي، او د دین الرضا او په معنا ده رضا مندي، او دین الرضی لفظ مراغلی رضی کله په ماده مرضی سره ورکړی شي سره مرادي، قرآن کې ذکر رضیه ته یحیی علیہ السلام باندې، او رضی کله په ماده عاشق سره مرادي، په ماده کمزوري سره. ضرب تحقیق مخکې حدیث کې تیر وته رابع شو ترکیب مختصر تا. رضا الرب رضا مضاف الرب مضاف الیه، مضاف المضاف الیه مبتدا شو. في رضا الوالد في حرف جر، رضا الوالد رضا مضاف الوالد مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه مجرور جار، جار سره مجرور متعلق شو، ثابتون پورې ثابتون اسم فاعل سره د فاعل سره د متعلقه د خبر د مبتدا، مبتدا سره خبر د جمله اسمیه خبریه معطوف علیه شو. و حرف عطف سخط مضاف الرب مضاف الیه، مضاف سره مضاف الیه نه تابع مبتدا شو. فی جر سخط الوالد، سخط مضاف الوالد مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مجرور د جار شو، جار سره مجرور نه دا متعلق بیا شو، ثابتون پر ثابتون اسم فاعل سره د متعلق او سره د فاعل دا خبر شو. سخط الرب مبتدا د پاره، مبتدا سره خبر نه جمله اسمیه خبریه شو، دا معطوف شو، معطوف سره د معطوف علیه نه جمله اسمیه خبریه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه.